د هلمند ولایت تیبې داسې ولسوالۍ ته سفر چې ممکن د هیواد په بل هیڅ ځای کې داسې سخت او دوامدار حالت نه وي تیر سوی. د هغې سیمې په لور چې خلکو یې تیر شاوخوا 15 کلونه په سختو جګړو کې تیر کړي. سفر مو د هلمند یوې داسې ولسوالۍ ته دی چې ټول خلک ورته جنګي سنګین وایي. سنګین ولسوالي د هلمند له شمالي ولسوالۍ څخه یوه ده. موږ ورو ورو د سنګین ولسوالۍ ته نږدې کیږو. په لومړي ځل مو نظر پر ویجاړ ودانیو لګیږي. موږ نن ورځ د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته راغلي یو. هغې ولسوالۍ ته چې ممکن داسې جنګ لکه څنګه چې په همدې ولسوالۍ کې سوی په ټول افغانستان کې نه وي سوی. د افغانستان جنګ په هلمند کې او د هلمند جنګ بیا په همدې ولسوالۍ کې سوی. نن ورځ موږ راغلي یو چې د دې جنګ اثرات تاسو وینئ یا به یې موږ له نږدې تاسو ته وښیو. تاسو زموږ د دې راپور تر وروستیو راسره پاتې سئ. موږ پلان لرو چې د همدې ولسوالۍ له اوسني مسؤلینو سره هم وغږېږو او د هغوی غږ او تصویر ته تاسو در ورسوو. عام خلک به هم راغږوو او د دوی هغه ځایونه چې تخریب سوي دي هغه به هم له تاسو سره شریکوو. له موږ سره اوسئ، موږ له تاسو سره یو. موږ په مخ ته تګ سره نورې ورانۍ هم وینو او ځینې ملګري د مخکني ښودل سوو ماینونو د ویرې له عمومي سړک څخه ډېر لرې نه ځي. همدې مالي زیانونو ته په کتو معلومیږي چې دلته به شاید ځاني تاوانونو تر دې هم زیاته اوښتې وي. پر همدې لاره مو د دې ویجاړو کورونو یو څښتن ولید چې د خپل کور د بیا ودانولو لپاره یې لوی څراغ غښتي دي. نوم یې عبدالودود دی. عبدالودود خانه د دې سیمې اوسېدونکي، دا سیمه په څه نامه یادیږي؟ دا د سنګین ولسوالۍ د چینې په کلي مشهوره دی. په دغه سیمه کې زه ځینې کورونه وینم چې خراب سوي او ځینې باغونه وینم چې وچ سوي دي. علت یې څه دی؟ دا هر څه د چا لخوا سوي؟ دا د حکومت لخوا څه حکومت راغلی و، دلته جنګونه وه، بالا طالبانو ټکان پر کوله، حکومت د اسرائیلو شان یې چپه کول، لړولې. موږ جنبار سو 10 کاله 15 کاله کېږي، موږ کوچنیان هلکان وو. اوس حکومت ولاړې راله خپل سرایو ته خپل سرایونه جوړوو، خپل په باغچو اخته باغچې مو وچې سولې، بیا ولي مو راګډې کړې راویې لړولې حکومت. بالا دا کیسه اوکې. د اسلامي امارت څخه مو غوښتنه څه ده؟ د سرای په جوړولو، د کور په جوړولو، یا مثلا د لارې په جوړولو کې؟ لارې را جوړې کړي ول اوریا موږ دغه دی او زموږ سره نور خدمات وکړي، معنا نظام راولي، قراري راولي، معنا جنجالونو دا په د اسرائیلو باندې جنګونه دي او دغه دي، دا وکړي خدمات موږ ته، نور ولس ته نور خدمات وکړي. موږ ډېره دا مننه. موږ په همدې ساحه کې یوه دره ولیدل چې ټول کورونه پکښې وران تر سترګو کېده. کوم کسانو چې دلته د خپلو ورانو کورونو د جوړولو لپاره کار کاوه هغوی راته ویل دلته هیڅ یو ځای هم روغ نه دی پاتې سوی، ان که مسجدونه هم وي. لیدونکو لکه څنګه چې مخکې خبر یاست یا د راپور مخکې موږ وویله چې موږ سنګین ولسوالۍ ته راغلي یو. کومه منطقه چې تاسو وینئ یا زما تر شا چې کومه منطقه ده دا په تیر انقلاب کې یعنې په تیرې جنګونو کې ټوله ویجاړه سوې. که دلته 100 یا 200 کوره یې چې موږ څنګه ګورو یا موږ چې کومه منطقه وینو د دې منطقې ټول کورونه ویجاړ سوي دي. کومې درخته چې دلته معلومیږي هغه فکر کوم د اوبو د نه شتون له امله وچه ښکاري او دغه منطقه کې اوس یوازې بوټي معلومیږي. تاسو راسره اوسئ، موږ به نور څه هم له تاسو سره شریک کړو. زموږ طرف ته د پاخه عمر لرونکی یو کس راغی. ما له همدې کس څخه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو ته په تیرو جنګونو کې صدمه رسېدلې او که څنګه؟ ده راته ځواب راکړ. اوس سنګین ټولو ولسوالۍ هم عامو خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي، خصوصا زما خپل کلي ته دغونه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته، که توت دی، که وله ده، که سرای دی، که هر څه دي هغه ګرده په دغه جنګو کې د بینه کړلي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي تر جنګونو مخکې د سنګین ولسوالۍ بازار آباد و او خلکو یې ورځ تر بلې دلته کورونه، دوکانونه او لا نورې ودانۍ جوړولې. خو د جګړو په پیلېدو سره هر څه بدل سوه. اوس بیا چې دا سیمه د افغانستان اسلامي امارت تر کنټرول لاندې راغلې، عام خلک بیا ځلې هغو کورونو ته راغلي چې څو کلونه مخکې ورڅخه تللي وه. نوم یې محمد طاهر دی، د سنګین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل نو اوس بیا دا خلک راغلي دي خپل کورونه خپل ځایونه جوړوي. د ورځې په اخر کې د سنګین ولسوالۍ هغې لیوا ته ورغلو چې د کابل سره یو ځای طالبانو ونیوله. د دې ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره په دې لیوا کې شاوخوا 1500 عسکر وه چې تر وروستي همدلته محاصره پاته وه. وروسته تر هغه بیا تسلیم سوه. نن چې لیدل کېږي لیوا لا ودانه پاته ده. په همدې لیوا کې مو د سنګین د ولسوال ملا عبدالحد پزلي سره خبرې وکړې. ښاغلي پزلي ویل دا زیانونه د 15 کلونو په جریان کې ټول ملکیانو خلکو ته اوښتي دي. دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای چې ولیدل چې هغه بمبار سوي دي هغه تعمیران چې بسوي دي هغه کورونه چې بسوي دي دکان چې بسوي دي دا ټول زموږ دښمن دلته چې راغلی و دا ټول ځان یې ملکي خو ته اوښته دي ټول یې ملکي کورونه بمبار کړي دي دکانونه یې بمبار کړي دي تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای چې ولیدل چې ورځ باندې وګرځېد تقریبا دا 15 کاله 14 کاله کې دا خو ته ونه اوښته دي. دغه وخت بیا دا اوس پورې چې دوی دلته و دښمن دلته و دوی دا زیان دوی ته وراوښتی ځکه د جنګ څخه دوی ونه راغورځول خلک یې شیدانه وله مېله ته مېله وه ګانجو خلکو مسلمانان راغلي ول بې ځایه ونه باندې راوغورځول ټول خلک یې بمبار کړل ټول خلک شهیدان شول. موږ سنګین ولسوالۍ ته د یوې ورځې لپاره راغلي وو. موږ دلته تیر سوی وضعیت او حالت ولیدی او دلته مو د تیر حالت یا د تیر جنګ تاثیرات ولیده. اوس هم کوم څه چې زما تر شا لیدل کېږي دا هغه څه دي چې د طیارېو په واسطه باندې بمبار سوی دی او دغه ټول مارکیټ کې یو تجارتي مارکیټ معلومیږي. په ټول تجارتي مارکیټ کې یو روغ دکان نه دی پاته. له تاسو مننه چې تر اوسه راسره واست. نعمت الله همت غرغښت رادیو ټلویزیون هلمند.